د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې په پرتو ولایتونو کې زرګونه کورنۍ د پاکستاني پوځي رژیم د بریدونو له امله بېځایه شوي. دوی وایي پوځي رژیم له افغان امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان نه لري او ملکي وګړي او ځایونه په نښه کوي چې مالي او ځاني زیانونه یې وراړولي دي. دا ټول مهاجر سه یې دې هلته سرپناه جای ضرورت خیمې ته ضرورت خوراک و چښاک ته ضرورت دغه د ګوره موږ په نار یې روژې نیولي موږ تمامه شپه ماشومان زنانه وې دام په یو د پاڼ بیخته دي یو دیوال شاته دلته ساتلي دي دام سبایي توک په پیاده ووتل وروره نور مالي زیانونه رسېدلي دي کورونه لګېدلي دي خلک بېکوره شوي دي خلک له کورو څخه وتلي دي او زموږ خلک هم داسې غریب خلک دي له کورو څخه وتلي دي او دوه کسان په کورو کې پاتې دي نشي کولی چې په بازار کې یو اتاق ونیسي او کوم مصارفو کې مقصد د مصارفو مخ هم نه ویني. چمتو حاضر وي لوړو هغه د خلکو دپاره چې دی کوم کډوال ورتلل د صادقو یا د کوټکي نه یا د لکڼ نه یا د لنډرو نه هر ځای نه چې ورتلل دی ورته چمتو و چې کورونه ورته خالي کړي او نوره مالي او ځاني مرسته ورسره وکړي د ډوډۍ بندوبست ورته وکړي. ورته مهال د کډوالۍ چارو شنونکي په ملکي وګړو بریدونه د نړیوالو قوانینو خلاف کړنه بولي او زیاتوي چې جنګي لوري باید ملکي وګړي په نښه نه کړي. دوی دغه راز غوښتنه کوي چې ملکي او نظامي سیمې تفکیک شي څو ملکي وګړي زیانمن نشي. بر اساس کنوانسیون ژنو طرفهای درگیر مکلفند که میان اهداف نظامی و غیر نظامی باید تفکیک قائل شوند از حمله به اماکن غیر نظامی باید خودداری بکنند و در صورتی که این کمپ ها یک محل کاملا غیر نظامی بوده چنین حمله از منظر حقوق بین الملل میتواند نقض جدی حقوق مهاجران و قواعد بشردوستانه به شمار بیاید. د وروستیو معلوماتو له مخې د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره په تېرو څو ورځو کې 8500 کورنۍ بېځایه 114 تنه شهیدان 123 تنه ټپیان یو کلینیک یوه مدرسه 12 هټۍ 19 جوماتونه او 353 کورونه په نیمه او بشپړ ډول له منځه تللي دي.